قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صدای دین اسلامی کیسټ این سی ڈی سینٹر نشترآباد برستی مدینہ مسجد مس سکندر پورا چوک پشاور شہر د حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان. موبائل نمبر دے 0345 914 711 5. خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زما قابل صد احترام علماء کرامو او د اسلام درنو خگو مشرانو رونو دیو بچی دراتلو پر سلسلہ کے ملگرو دا دینی اجتماع منعقد کړی دا. بچی ته عزیر گل نومی خده محمد عزیر مبارک نم دے مخیردو کی دا حضرت العلامہ مولانا میاں عزیر گل سے پیات کی پشیرگر کی علو یا تاریخی اجتماع شوا دینے میں دا معصوم تپوسو کنو دیر مبارک نم دے. اللہ تبارک و تعالی دے ورطا دیر عمر ورکی، خدای پاک کی دا قرآن پاک حافظ کی، عالم دی کی، مجاہد دی کی. اولاد دیر لوی نعمت تے او دام دا اللہ تعالیٰ پا فضل و کرم باندې کی. یهب لمن یشاء اناثا دا خدای خوخه دا چاہتا تشیلونے ورکی. دا اولاد بارک دعاگانی کئی لیکن اتو لسلونے وی. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ چاہتا لکان ورکی لس بچی وی لکان. بیا دعا کئی خدای لورم راکی چیدی مور غریبی سرسنا سا امداد کئی لیکن لوری نکی گی. او یزوجہم ذکرانا و اناسا چاہتا اللہ تعالی زامنم ورکی لونم ورکی. او ویجعل من یشاء عقیما سوک رب العالمین شان کی پالوانی مضبوطی خزم خطکڑوی اولاد ندارت دا دنیا ڈاکٹرانو حکماو بانے گردی لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کری. نو دا اولاد نعمت دا دیر لوی نعمت تے. دا دی نعمت شکریہ دادا چی بچی تا با دا طول نمخ کے خونم دی پاکیزنم عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار دا نمونہ. یا دا پیغمبران مبارک نمونہ ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون دا مبارک نمونہ دی. یا دا صحابہ کرامو بہترین نمونہ عمر، عثمان، علی، معاویہ، مصعب خو نمونہ پہ کی دا پا بچی باندے بخو نم دے. دا نم باقاعدہ اثری دا خو نم خا اثری او کنا خراب نم دے کی خو نو دا غیب خراب اثری. پیغمبر علیہ السلام تے صحابی را گئے تپوسو کو نم دے سدے وی زمانم حزن دے. حزن حزن سخت ازم کی توئی، سہل نرم ازم کی توئی. کم ازم کچے نرمی اغیتا سہل وئی، سختی کاڑ جنی ازم کی تا حزن وئی او حزن غمتم وئی.
نو رسول الله مبارک ورته انت سهل، یعنی نوم بدل کا، ستانوم سهل پکار دے، نرم پوس. ویرجی دا پلار نکو نوم دے نو څنګه بدل کم، نوم بدل نکو. دغه صحابین وسه وای یاره زموږ نکړ ډیر بد کړي، رسول الله ورته نوم بدلولو پکار و چې نوم بدل کړي وي. زمونږ د ټبر هر یو سړی دومره تریخ دی، دومره سخت دی چې بعض سړی ډېر سخت مزاج دی، د سرو مرچکو په بورو د پاسه ناستي. نو ښه نوم د دې باقاعده اثري. زمونږ پښتانه د ډېر نوم د مینې نه نوم په بچي کېږي ډېران ګل، نو لکه څه به ډېران او څه به د هغې ګولي، نو بیا هر که تکړی لګیا سرې چلی نوم دی لکه ډېران ګل، له چا به ډېرانونه چلوه. نو د نوم ډېر لوی احتیاط پکار دی. چا عالم چا بزرگ ته ووایه چې یاره بچی مې پیدا شوی دی، یو ښه نوم پې کېږده، او بیا عقیقه ورکول پکاري. د هلک نه کم از کم 2 چیلي او د جینۍ نه یو، که یو سړی غریب وي نو خیر دی یو چیلی د حلال کړي د هلک دپاره په 7 مرض، که په 7 مني په 14 مرض. دې د وجې نه د بچي په عمر کې الله تعالی برکت پیدا کی او د امراضو نه او د وباګانو نه د مصیبتونو نه محفوظ ساتي. او ښه دا ده چې ماشوم سنتم شي او د ماشوم سرم کل شي، او بیا هغه ویښته وتللی شي، نو هغې سره چې څومره سپین زرخېږي هغه هم خیرات کا. په موجوده دور کې زیات نه زیات د 10 روپو یا د 15 روپو سره به هغه وتللی شي. دا د بچي په مور او پلار باندې حق دی. او بیا تربیت په ډېر پاکیزه تربیت کې چې بیا کم از کم په ژبه باندې سټکې اخیستی شي، نو د ټولو نه مخکې ورته د الله نوم یاد کا. ماشومان د 8 میاشتو شي نو بیا په ژبه باندې بابا او بیبي دا ویلی شي، لالا ویلی شي. نو علما لیکي چې د ټولو نه مخکې مشق مې وکړه، بار بار ورته وایه بچی وایه الله 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 الله. نو د بچي په ژبه چې د الله تعالی دا مبارک نوم راغی، د هغه په اړه کې د هغه په ذهن کې الله تعالی پوره انجیل او رڼا پیدا کی. د هغه بنیاد هغه د الله د مبارکې کلمې نه شروع شي، نو د هغه میلان بیا نیکو خبرو ته وي، دین طرف ته وي، قدرتي د هغه په اړه باندې د الله هغه نقش راغلی. اسې خو د هر سړي په اړه باندې الله لیکلی دی، که کافر دی که هندو دی که عیسائی دی که زردشت دی که بدھ مت دی، د هر چا په اړه باندې الله لیکلی دی. په ترکو کې د یو بیمار د زړه اپریشنو ډاکټرانو چې د هغې اکسره وکړه، هغه سړی کافر و لیکن په دې باقاعده الله لیکلی و. بیا د هغې نه پس هغې د مختلفو بیمارانو چې کوم دړه ماهرینو د څومره، نو د ډاکټرانو دا وینا ده چې د هر چا په دې اړه باندې الله چې کوم دی نو هغه لیکلی. او قرآن مجید کې مرادي روایاتو کې مرادي چې دا نطفه رحم د مادر ته چې ورشي نو دا منی 40 خره دغسې منی وي، 40 خره پس د دې نه وینه جوړه شي، بیا 40 خره پس هغه چکه شي خون بسته، بیا د هغې نه پس اډوکې جوړ شي. د انسان د اډوکو دا ډانچه دا د منۍ د هغې ساس کې نه جوړه ده. او بیا فکسونا العظام لحما، الله تعالی د اډوکو په هغې ډانچه باندې د غوښې پلستر وخېږي. دا تمامه کاروایي په رحم کې د فرشتو زیر نگرانی کیږي. او کله چې د روح اچولو وخت راشي نو الله تعالی په خپل خاص قدرت باندې دغې کالبوت کې هغه روح واچوي. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قرآن وی ثم انشأناه
خلقا آخر. دا تمام کاروائی دا تنقلاتو دا منی نوینو بیا وینه خون بستکیږي او بیا غینه دا ډوکو ډانچه جوړیږي بیا په بره د غوښې پلستر راځي دا ټول د فرشتو زیر نگرانی وي. لیکن کله چې د روح اچولو وخت راشي نو قرآن وایي ثم انشأناه خلقا آخر. موږ بیا د جماعت نه یو حیوان چې کوم دنو جوړ کو او د کې باقاعده سا راشي. نو علما دغه دی کې لیکي چې ګویا د ده پړه باندې مهر د الله وویل شي چې د ده په بدن کې اوس روح چې کوم دنو رالولو. نو بچه چې کله د خبرو جوګه شي نو د ټولو نه مخکې بچي ته د الله تلقین کوه او بیا چې خبرې شروع کی نو ښې خبرې ورته ښیه، سبحان الله ورته ښیه، الحمدلله ورته ښیه، لا حول ولا قوة، دا تعلیمات ورته ورکو. او مور او پلار چې د بچی پاکیزه تربیتو کینو دا غنه نیک صالح نوجوان جوړ شي. څنګه پښتنو کې دام جهالت ته مور ورته وای پلار ته وای دلا خدا خاون ته دلا وای نو دوی ته وای ورته وای دلا بیا بهر چې ګرځي نو مشرانو ته هم دلا وای او پلار ورته وای مور ته وای کنجری. دا څه خبرې دي چې ته بچې په دلو په کنجره باندې عادت کې داغه نه خو به لوی بدماش داغه نه خو به ډېر لوی فاسق او فاجر جوړېږي. بچی ته باقاعده د دین خبرې یو ښیه. الام مدرسة اذا اصلحتها اصلحت جيلا صالح البنيان. د مور غیږ دا ډومبنۍ مدرسه ده. نو د مور په غیږ کې چې یو بچی الله او لا اله الا الله او محمد رسول الله او سبحان الله دا کلمات دکی دا غي بچی نه به فرشتہ جوړیږي فرشتہ. او چې نه یو بچی ته اول نه په کندلو عادت کی په بد اخلاقی عادت کی نو هغه د قوم د پاره یو بدنما داغي هغه د ملت د پاره درد سری داغه نه د فساد نه ما سوا بل څه نه کیږي. او په مدرسه کې کینوا دینی مدرسه کې چې داغه پړه باندې د ټولو نه مخکې د قرآن رنګ وخیږي د اسلام رنګ پې وخیږي. نو که بیا انګریزي وایي د انګریزي هغه جراثیم به د هغه پړه باندې اثر نه کوي. ته چې د وړوکي دی نه وړوکی بچی انګریزي سکول ته لیږي او هغه لګیا دی د انګریزي ټکي وایي RAT ریټ ریټ کے معنی چوہا، CAT کیٹ کیٹ کے معنی بلی، DOG ڈاگ کے معنی کتا. اب از دس کی تو خواہتا دا الپوری کتاب شروع کا الف اسم دا مولا دے لنقصان مبرہ دے حق دانا بینا شنوا دے بے شریک و بے ہمتا دے بے آلات و کاریگر بے پینز بنا پورا کا پینز نور دا کلمات ورخواہ چے الف نم دا اللہ دے بیچ کمدر دا پینز بنا گانی دی او جم جلی ذکر سے اقل لے خفی ذکر تری افضل لے دا کلمات ورتخواہ ناغا دین طرف تبا قدم آئیلی او چو دا وو کالو شی زان سر بے باقیدہ جماعت تراولی زان سر بے راولی بچے ارادا دا رسول اللہ حکم دے مرو سبیانکم اذا بلغو سبعن بچے چو دا وو کالو شنو ورطا دا مز حکم کو بچے مز ترادا او وضربوهم بها اذا بلغو عشرن بچے چې د لسو کالو شو بیا مستنری وه. نن ډېر کم مسلمانان دي چې مسته بچی نه را دی او دی وهي. زمینداری ته چې نه ځي کلبه پټي ته نه بوځي خر نه کته کوي دکان ته نه ځي بیا وهي. لیکن چا زوی په دې نه دی والی چې ولې مسته نه دی. اسلام وایي د اوو کالو بچی ځان سره جماعت ته راوله. جماعت کے بعد قرآن مجید درس ورکی عالم، جماعت کے بعد تبلیغی جماعت راغلی تعلیم بکیگی دے بکینی دے با قرآنی تعلیمات دکی دن با یو سم خدا ترسا انسان یو مجاہد یو صالح نوجوان چکم دنو جوڑ شی. او ته چې بچی نه راولی او هغه د لوفرو سره ګرځي د پوډریانو سره ګرځي نو هغه به پوډري شي
اب بیا د سینما په مرض کې مبتلا ای، اب د ناکاره هلکانو نه ناکاره خوی زده کوي، د ماشوموالي د زړه تختی دا بالکل سوتری په دې باندې چې کوم شی نقص شو هغه تر مرګه پورې هغې کې چې کوم دنو موجودي بیا. زمونږ یو ملګرو مولانا امین صاحب دې پبو سره کلی و، ډېره زمانه مکه مکرمه کې پاتې و، دا مظاهر العلوم فاضل و او ډېر کلک عالم و، بلا کتابونه یې اخیستي وو، مکه مکرمه کې رباط هغه الماس کې به اوسېدو، مونږ به چې ورالو اکثر به هغه سره و. بیا دې آخر عمر کې کلي ته راغی، په جومات کې ناست و او یو بوډا د تندي نه وینه بهیږي او بلا هلکان دي او یو ځوان هلکانو کلک نیولی دی او امین مولانا ته یې راوستو. هغې بوډا د تندي نه وینه بهېده، وی ولې؟ وی ملا صاحب دا زما زوی دی، د هلکانو یې کلک نیولی دی، دې ظالم زه پرمبي ووالم، څه خبره مې ورته وکړه او را پاسېدو پرمبي ووالم، دته څه حکم په ده څه حکم لګې. امین مولانا ډېر غوسه ناک و، هغه هلک ته ویل که تا خدای سم نه دی والی پاسه درې څلور نبي نور هم ووه. ګوډې ورته ورکړه دې بوډا ته سم دا پختۍ ورته ماتې کړه. بابا ورته غوسه شو، ملا صاحب داسې خبرې کې دی خو ما دې دپاره راوستی او داسې خبرې کومه، ته قسم وخوره ته په خپله جومات ته راغلی، تا دا زوی چېرته جومات ته راوستی دی، تا خو سهار وختي به درته خر کته کړو چې شا به پټي د سره وړه، تا به سهار وختي ورته کلبا واله که چې ځای نه کوه. نو دا خر سره چې یو سړی لوی شي خو د خر غوندې لتې وایي بیا، او چې د غویانو سره یو سړی لوی کړي خو هغه غوی خو سړی بیا په ښکلو کې پاسوي دا پلار سم جوبل کا رکشه خدای دې غرق کا زیر چرې جومات ته نه دی راوستی، په خپله چېرته جومات ته نه راغلی، کلبې سره دې لوی کړی دی، خرونو سره دقسې خېده رکشه. بیا ملا صاحب ته راشي جي زوی ته مې تاوزه که پوډریانو سره ګرځي، زوی زما جوارګور شو، خود به جوار کېږي او خاص کر په دې زمانه کې دا خو کافرانو متفقه اتفاق کړی دی چې د مسلمان بچی به څنګه د قرآن نه لرې کې، یو مسلمان به د اسلام نه څنګه لرې کې. نو د بېدینۍ هغه ټولې خبرې ارزانې کړي دي، څومره چې د بېدینۍ څیزونه دي، دا کیبلې او دا نخرې مخرې دا تا دپاره دي، دې دپاره چې ستا نسل هغه د قرآن پاک او د حدیث مصطفی نه چې کوم دنو هغه لرې کړي. نو د بچي در باندې حق دی چې د اوو کالو ځان سره ټیک جومات ته راوله او چې د لسو کالو بیا باقاعده په دې باندې وها. طالبانو به د طالبانو حکومت چې افغانستان کې راغی او اذان به وشو، بیا به یو سړی جومات ته نه تلو، په درو به یې والو، په درو. خوست ته د تلو زما تقریر و د خوست په جامع مسجد کې، هغې نه مخکې مونږ یو هوټل کې روټۍ خوړه، د هوټل مالک راغی، یاره جي ستا به تقریري دا طالبان لږ پوه کا. مې ولې؟ یاره دی په ګیرو باندې سړي وهي، اذان وشي او بیا چې کوم په دکان ناستې دی په درو باندې شروع کړي چې دا مسته. مې ښه ده دا به تقریر وکړم. نو ما دا حدیث بیان کو چې پیغمبر علیہ السلام وایي بچی چې د اوو کالو شي ورته امر کو بچی راځه مستراده، او چې د لسو کالو شي بیا وها، او مې چې د ګیرې والی او اذان وشي دی جومات ته نه وي، طالبانو سرمن یې وباسئ، سرمن یې وباسئ. هلکه ته ځان ته مسلمان وې او وی چې ما د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده، نو مسلمان باندې خو پنځه مونځونه فرض دي، دی خو به پنځه مونځونه کوي. روایاتو کې راځي که یو سړي فرض مونځ قصدن پرېښو، قصدن څه معنی؟ جامې شته دی، صحت شته، ناجوړه نه دی، او دا اذان اوري او بیا هم دی جومات ته نه راځي، دی کافر شو. وایي درې واړه امامان وایي دی کافر، لکه حدیث کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، رسول الله حدیث ته
چاچے قصدن مز پر خود دے کافر شو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فقط کفر مانا کئی چھ کفر تنزدو شو. دا فقط کفر حکم تغلیظن دے دا سڑے کفر تنزدو شو. لیکن تاسو نہ تپوس کوم جو سڑے کفر تنزدو ہوئی سا مطلب دے اسلام نہ لری شو. دلتا یو سڑے دا پیخور پا سٹیشن کی پا خیبر میل کی کینی او خیبر میل دا پیخور صدر نو تقریباً 10 بجے روان شو او سحر 10 بجے خلق بیاوی لکا کا سڑے بوسیلا کراچی تنزدو ہوئی سمانا پیخور نہ لری شو. آمدن قصدن چو سڑے مستر کئی جاگہ دمرا لوی سزا دا او تو زان تا مسلمان وے او دا رسول اللہ امتی وے او تو مزنکے نو دی وجنہ بچے چھ دلسو کالوشی لازمن بے جماعت تراولی اگر چھ با جماعت کی دا قرآن درس باوری دا رسول اللہ حدیث پا بیانی گی تبلیغی حضرات پا تعلیم کئی باغی بانے با داغه اصلاح ہوشی. اگر دا مور و پلار قدر او پی جنی, اگر دا گوانڈی حق او پی جنی, اگر دا مشر حق او پی جنی. او چیو بچے شپا و رز فلمون کئی وی سی آرونو تناستی گڑا او دا قتل تماشی کئی. یو سڑی تا قسم خوڑو قسم چی دا پیخور نا یو بس کے سورو ما او لاہور تطلم دا پختو یو ڈراما پکی لگی دلی ہوا. دا پختو ڈراما دی ما سوا دا قتل نا او ما سوا دا خلی دا گڑانا بل سبکی نو. یو لگ دا ماما پزوی پلور مہندے و نی ور کئی آغا آغا مٹی دا کئی بیا غی ور پسی گردی بیا قتل کئی او بیا بل سبنو دا گا ڈر دود او دا گا شکو ما شکا پختنو تدا خی. دا دا پختو ڈراما وا او دا سر پنجابی ڈرامی او دا اردو ڈرامی بچو تو ہم دا خی چا سنگا با دا ماما لور تختے سنگا با دا ترو لور تختے سنگا با قتل کے سنگا با گڑا کے دا ستاسو زمین کلچر دے دا سنیماگانا کو بوتا دا خی لیو بچے دا غدارا تختے خصوصا اگو چو فلمو کا ویر زبا سنگا قتل کم زبا سنگا سوک جی نہیں تختو ما داتاو ما تباکا دا تعلیم راکے دیشی. چاند خپل بچی فکر نہ کڑے مور و پلار گھر میں نو دی او بچے دک کسے شطور بے مہار دا بدماشان والا کانو سر گردی. خلق دا خپلی بیوی تا پوس کئی چھ ما خام کے رانی شہلکا بیدا والی رانلا لیکن دا بچی تا پوس نکئی چھ نیم اسفل زما بچے والی میں در آخلے ستا بچے پوڈریانو سر لگیا دے پوڈرز کی سنمابینو سر لگیا دے سنماگانی کئی او پا مختلفو غرانو چارو بانے اختائی. نو رب العالمین پا دی آیت کی تاو ماتا خطاب کئی. اللہ تعالیٰ فرمائی قو انفسکم اے بندگانو زانم بچ کئی واہلیکم خپل بال بچم بچ کئی داغ اورنا چاگریر لوی اور دے. قو انفسکم دانونم بچ کئی واہلیکم خپل اہل و عیالم بچ کئی. نارن علماء کرام ناستی نارن کے تنوین تعظیم دا پارا دے نارن عظیمن دا جہنم اور دا گرڑی لوی اور دے. حدیث کے راضی چھ دا جہنم اور دا دنیا دا اورنا 70 گن دیاتے 70 گن دا دنیا اور دا غیر ایک بٹا 70 دے یعنی دمرا ہوندی اور چھ دا غیر تاو پگز کے رسیگی دمرا اور دا جہنم با اویا گزا چلا غیر تاو چکم دنو غرسیگی. نارن عظیمن دا غیر لوی اور چکم دنو زان بچ کئی وقودها الناس والحجارہ دا غیر خشاک پا دا لرگینی دا گیس پا بکی نبلی گی دا تیل و پٹرول بکی نبلی گی کانی و خلق اگا بوتان چکا فرون باغی تا سجدے کولی و خلق دا باغی کے چکم دنو بلی گی. نظمارونو دا بچی پا مور و پلار بانے حق دے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ دا قیامت پر رضا اللہ تعالیٰ دا نعمتون بارکی تا پوس کئی چی دا گل گندی بچے میں در کرو
تا د دې نعمت څه شکریا ادا کړې وه، تاغه ته زمانم خیلو، تاغه ته قرآنی تعلیمات خیلو، تاغه ته نبوي ارشادات خیلو، تاغه ته د جمعات لاره خیلي وه، تا د هغې اصلاح کړې وه. نو د قیامت ورځ بیا ډېره سخته وي. ډېر پلاران به د زامنو نه تښتي، ځکه چې ده به د زوی حق نه ادا کړی. ډېر زامن به د پلار نه تښتي، د پلار حق به نه ادا کړی. ډېر وروڼه به د وروڼو نه تښتي، ځکه چې د یو بل حقوق به نه ادا کړي. نو زما وروڼو، اولاد په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی. قرآن مجید ته متوجه کوي. انګریزۍ نه مونږ نه منع کوو، لیکن د خدای لپاره بچے خالص انګریز مو جوړاوه. خالص انګریز زهر دی کې دا وایم چې پلار به ښه حاجي وي، دوه حجې به یې کړي، عمرو ته به هم ځي او تسبیح به یې لاسو کې وي، لیکن د کور 15 بچي دي ټول انګریزي سکول ته متوجه کړي. واړه واړه بچي کوټ پتلونې ورته اچولې، او بعضې بدقسمته استادان دا د پرایویټ سکولونو ماشوم ته وایي ټایي به دې مچولي. ما خپل کلي کې استادان منع کړل چې خدای مو غرق کا، دا پرایویټ سکولونه مو جوړ کړي دي، وړوکي بچي ته ټایي ولې اچې؟ ټایي لوی سړي ته اچول هم جرم دی. تاسو ګورئ زموږ ججان وکیلان ACDC دا ټایي اچولي. خبره دا ټایي څه شی دی؟ دا ټایي د عیسائی عقیدې نښه ده. عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام موږ پانسي کړی دی. عیسایانو دا عقیده ده چې زموږ پیغمبر پانسي شوی دی، او یهود وایي موږ پانسي کړی دی. یهودیان په خپله سینه لاس دي چې عیسی علیه السلام دا موږ درته پانسي کړی دی. عیسایانو وایي تاسو ډېر ظالمان یئ، هغه تاسو په سولۍ کښېږولی دی. تاسو د دوی په ګرجو داسې نښه ګورئ، یا د دوی په ګاډو باندې دا نه ښیي، دا صلیب دی، دا صلیب دی. د عیسایانو د یهودیانو د دواړو متفقه مطلب دی چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. او زموږ نه مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی د اسمانونو ته برخېږولی دی. علماء کرام ناست دي، حفاظ ناست دي. قرآن وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. د عیسی علیہ السلام نه دی وجلې، د عیسی علیہ السلام په صلیب نه دی کېښودلی، په دې باندې اشتباه راغلې ده. بل رفعه الله الیه، الله تعالی عیسی علیہ السلام ژوندی اسمانونو ته کېښودلی دی. زموږ دا عقیده ده. او د رسول الله مبارک احادیث تواتر ته رسېدلي دي چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي د قیامت نه مخکې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې، او هغه به بیا د رسول الله مبارک دغه دین خورئ، او مهدي علیه السلام به ورسره ملګری شي. عیسی علیه السلام به راکوزېږي، دا زموږ عقیده ده. شاه نورشاه رحمت الله علیه چې ډېر لوی محدث تېر شوی دی، هغه په دې باندې کتاب لیکلی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، او تمام هغه روایات جمع کړي دي کوم کې چې عیسی علیه السلام د نزول ذکر دی. نو دا ټایي انګریزان دې دپاره اچوي چې دا د خپلې عقیدې اظهار کوي چې موږ دا عقیده لرو چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. نو یو مسلمان ته څه مناسب چې هغه د عیسایانو نښه خپلې غاړې ته اچوي؟ پوهېږي اړونه چې هلکه ته دا ټایي څه دپاره اچې، او بیا وړوکي ماشوم ته ولې اچوې؟ خو پاک دی. نو بعضې بدقسمته سکولونه چې هغې کې وړو بچو ته د بچپن نه لګیا دی د انګریزیت د صلیبیت هغه درس ورکوي. د دې مدرسو نه خپل بچي وساتئ. بچے راولېږه جومات ته چې قرآن مجید یاد کړي. خدا الله تعالی احسان دی، بلا دیني مدرسې جوړې شوې. موږ هم انګریزۍ نه منع کوو، لیکن بچي نه انګریز وجوړو. او بیا خاص کر ډېر دا نوابان خانان خپل بچي عیسائی سکولونو کې داخلوي. عیسائی سکولونه زموږ د ملک کې موجود دي. د وړوکوالي نه بچی عیسائی شي، نو د مور او پلار نه به تپوس کېږي خان صاحب نواب صاحب زوی مې درکړی او تا ولې عیسائی کو؟
بیا سنبدال کوسم د عیسایانو سکول موجود دی دې طرف چې اسلام آباد ته ځئ نو باقاعده بره غر دی د غر د پاسه څه قبرونه دي پنجه صاحب ورته وایي بالکل هغې بالمقابل دې لاسته د عیسایانو یو سکول دی هغې د پاسه باقاعده د صلیب نښه ده مونږ سنبدال کې نو بعضې ملګرو وایي راځئ چکر ووهو د هغې سکول مخې ته ورغلو تاسو په خدای یقین وکئ ریسسو تفریحو واړه هلکان د سکول دروازې کې ولاړو زموږ د کلي قاضي صاحب دی قاضي انوار الدین صاحب ژوندی دی او نور علما هم مونږ سره وو قاضي صاحب هغې بچو نه تپوس وکړو بچو د کوم ځای یئ پښتانه ماشومانو چا ویل موږ د پېښور یو چا ویل د کوهاټ یم چا ویل د چا صدیمه د دې نوابانو زامنو لولو خانانو زموږ قاضي صاحب ورته بچو تاسو ته د خپل پیغمبر نوم درځي واړه بچي ماښام له شپږو کالو د اوو کالو بچي بچو د خپل پیغمبر نوم ولې نه راځي څه نوم دی ټولو په یو